بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غنی خندا یو نظم مې ولیدو د حروف کار. ډېر یو عجیبه نظم دی. 2 کم 7 پاڼه د کتاب دی لټون. نو د حروف کار دا چې مونږ ووایو نو بیا به پرې لږ ډسکشن وکړو. خاص بابا مونږ ته څه ویل غواړي. یو عشق د ګلونو د حروف ښکار لاړ او د جانان د کوره په توبه استغفار لاړ. د ګلونو عاشق، ګلونه خو چونکې په دې دنیا کې دي او رنګیني د حسن او حورې په جنت کې دي، جنت اخرت دی. نو مطلب د عاشق د ګلونو کم چې د دې دنیا د ګلونو نه، د دې دنیا د حسن او رنګ نه متاثره کېږي، خوښېږي دا څیزونه، هغه لاړ د اخرت د حورو په ښکار، مطلب د حورو طلبګار شو او د جانان د کوره په توبه او استغفار لاړ. نو د جانان د کوره مطلب کم چې په دنیا کې د دیو جانانو د دیو محبوبو د هغه د کوره په توبه او استغفار لاړ، توبه یې ویسته لاړ. ولې؟ وی د جانان ښایست یو خوب او خیال دی، وی دا مستی بې خودي زما وبال دی. نو دا ښایست چې کوم د جانان دا دی، د غني خان محبوب چې دی، دا مجاز دی، دا یو خوب دی، یو خیال دی. او دا مستی او بې خودي مطلب دلته چې د جانان په وصال کې په محبوب سره او په دې کائنات کې د دې په دې رنګ او حسن کې چې کومه غني خان ته مستی او بې خودي حاصله ده، دا اصل کې وبال دی. ځکه چې د دې عاشق د ګلونو د عاشق د حورو په ښکار چې ځي، د ده په خیال دا یو ډسټریکشن دی، دا یو تضاد پیدا کوي او وبال تی جوړیږي د ده دپاره. وی پرونی خاپیری نن تورې خاورې دي، د ډنډ بوینا کې اوبه پرونی واورې دي. پرونی خاپیری دا د خپو لاندې چې دی، دا خاورې ته ګورې، وی د چا شونډې سرې او د چا سترګې تورې، دا ایرې معشوقې دي چې تلې په خندا، ورته مکړه ژړا، ورته مکړه ژړا. نو وی چې مطلب هغه عاشق کم چې د حورو په ښکار دو، هغه وی چې دا نن چې مونږ دا کمې خاورې چې دي، دا پرون خاپیری وی، پرون دا ښکلي ښکلي خلکو، ښکلي انسانانو، دا ښکلي انسانانو او اوس خاورې شوي دي او در په ډنډ کې چې دا څښا اوبه پرتې دي، دا پرون سپینې واورې وې. مطلب یې دا و چې دا دنیا دا یو مجازي څیز دی، دا یو فنا، یو زوال طرف ته روانه ده. نو زما دا نه دي په کار، زما حورې په کار دي. دا یې مطلب و. وی پرونی خاپیری نن تورې خاورې دي، د ډنډ بوینا کې اوبه پرونی واورې دي. وی د جانان خپو ته سجده روا نه ده، د مسلمان سترګو له نشه روا نه ده. جانان خپو ته مطلب د غني خان چې کوم مجازي محبوب دی په دې دنیا کې، د هغه سره دومره محبت کول چې هغه لکه یو قسم عبادت تی جوړ شي، دا روا نه ده. او د مسلمان سترګو له دا نشه چې ده روا نه ده، ځکه چې مسلمان باندې نشه حرامه ده که نه. نو غني خان چې کوم د خپل محبوب په دې حسن کې او د دې مجازي دنیا په دې ګلونو او رنګینو کې چې کوم مست دی، دا مستی، دا نشه چې ده، دا مسلمان له روا نه ده. نو په دې وجه هغه دا پرېښودو. سپوږمۍ چې واورېدو سرور یې خپل ویوړو، رنګ یې د سترګو نه غوټکی د ګل ویوړو. نو سپوږمۍ چې دا واورېدو، د دې سړي دا خبره د ده دا سپوږمۍ چې دا واورېدو نو خپل سرور، کم سرور چې به دې د ګلونو د عشق ته د سپوږمۍ په دیدار کې، په لیدو کې میلاوېدو، د حسن یو مظهر به د لیدو، ده ته به کم سرور میلاوېدو، هغه یې ویوړو. مطلب سپوږمۍ د ده دپاره بې رنګه شوه او رنګ یې د سترګو نه غوټکی د ګل ویوړو. نو د ده په سترګو کې چې با د ګل او د ګل د غوټۍ کم ښکلی رنګ و، هغه لاړ. دی محرومه شو د هغې نه، ځکه چې د ده په نزد دا دنیا او د دې دا حسن، د دې کائنات دا حسن یو فاني څیز و. نو په دې وجه چې دغه د حورو سوچونه شروع کړل، نو د ده د سترګو نه دا څیزونه لاړو، دا حسن، دا رنګ، د دې نه دی محرومه شو، د دې د لیدو نه.
د ماښام لړلی د زړه ارمان لاړ د سپرلي شپېلی د مستۍ شان لاړ د ماښام لړلی د زړه ارمان لاړ نو ماښام لړه کې خو څه نه ښکاري که نه مطلب د مرګ خواهشمند شو او د سپرلي شپېلی د مستۍ شان لاړ د سپرلي شپه د غني خان په نیز آخرت مطلب دی په دې د مستۍ شان دا شو چې دی وی چې بس ما ته هلته هغه وصال میلاو شي مطلب هورې او هغه او د مرګ خواهشمند شو د ماښام لړلی د زړه ارمان لاړ ارمان چې لاړو ځواني هم لاړه خمار هم لاړو مستي هم لاړه نو په دې دنیا کې خو انسان ته چې د دې دنیا او د کائنات د حسن نه سم مزه لذت میلاویږي که نه نو هغه خو چونکې په ده کې دننه هغه د حسن هغه شناخت دی او د حسن هغه طلب دی نو د هغې په سبب ورته میلاویږي نو چې کله د هغه مستي او هغه هر څه د دې دنیا نه لاړو او دی د ماښام د لړو او د شپو طلبګار شو نو ارمان هم لاړ او ځواني هم لاړ او خمار هم لاړ او مستي هم لاړه دی او بې کیفه بې کیفیته او بې احساس والا انسان شو او د جنت په تمو جنت نه خوار لاړ یو عشق د ګلونو چې د حورو په ښکار لاړ او د جنت په تمو جنت نه خوار لاړ یو عشق د ګلونو چې د حورو په ښکار لاړ نو د هغې جنت په تمه د دې جنت نه لاړ د دې نه یې ځان محرومه کو د ګلونو عشق چې د حورو په ښکار لاړ نو د دې دا مطلب زما په نیز دا مطلب کیدی شي چې مطلب لکه په رهبانیت اختیارول نه دي په کار که نه لکه دا دنیا او د دې دا کائنات او د دې دا څیزونه هم د دې انسان دپاره پیدا دي نو په کار دی چې دا انسان د دې نه هم یو لذت والي لکه موږ به د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مثال والو د هغه ودونه یې کړو ښه خوراک به یې خوښو ښه لباس به یې خوښو ښکلی څیز به یې خوښو خوشبو به یې خوښوه نو دنیا به ځان حرامول نه دي په کار که نه د غني خان ویلو مطلب دا دی چې داسې نه چې د حورو په طلب کې مونږه د دې دنیا نو مطلب یې دا دی چې لکه د دې دنیا دا ژوند چې دی را په ځان باندې حرامول او د دې نه بالکل سترګې اړول نه دي په کار بلکې انسان له په کار دی چې دا حسن ویني او د دې نه انسان له په کار دی چې دا حسن ویني او د دې نه مزه واخلي لذت دې واخلي او ځان بې کیفه او بې حسکۍ نه دغه مطلب یې کیدی شي نور مطالب پې هم راوتی شي د ملګرو خپله خوښه ده زما په خیال داسې و سلام وکړه والسلام دی